بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ان شاء الله چې روغ جوړ وي. تاسو ته د کنکوري سوالونو صدا کولو ته خرغلاست وایم. دریمه برنامه د تیپولینوم سوالونو ته دقت وکړئ. په لومړی سوال کې د نننۍ ورځې برنامه عموما 22 سوال ده. دوه پولینوم راکړ دي، دوی یو د بل سره د ضرب په حالت کې دی وایي ساده‌ای کوي. مخکې د دې چې د دوی ضرب حالت ساده نو د دوی توان چې دا صفري عدد ده، توان یو صفري عدد ده. هر عدد په توان د صفر مساوي کیږي لیاو سره. هر عدد په توان د صفر مساوي کیږي لیاو سره. کچیر یو لیدی پولینوم سره ضرب کړل شي، یعنی لومړی پولینوم سره همدغه لومړنی پولینوم لاسته راځي. یعنی په دې ډول لیکلی شو چې همدغه دوه پولینومونو حاصل ضرب مساوي کیږي ایکس په توان د یو پر دوه ضرب وای مکعب کول په توان د دوه سره. کول په توان د دوه سره همدغه کول توان باید د هر متحول لتوان سره ضرب کړل شي، یعنی د هر متحول توان بلل کیږي. په دې ډول لیکلی شو هم د ایکس توان ته او هم د وای توان ته لیکلی شو. ایکس په توان د یو دوه ضرب یوی پر دوه ضرب وای په توان د دوه ضرب درې چې مساوي کیږي د ایکس توانونه دوه د دوو سره د منځه ځي، یوازې ایکس باقي پاتې کیږي. د وای توان دوه ضرب درې مساوي کیږي له شپږو سره. په دې ډول ساده کولی شو. درې دېرشم سوال کې دوه پولینوم راکړل شوي دي پی یو پی دوه. وایي حاصل ضرب لاسته راوړئ. نو لیکو چې پی یو پولینوم مساوي 2x مربع منفي 3y ضرب 2x مربع مثبت y. کله چې وغواړو دوه پولینوم یو له بل سره ضرب کو، د لومړی پولینوم هر حد د دویم پولینوم په ټولو حدونو کې ضربیږي. یعنی په دې ډول 2x مربع د دویم پولینوم په لومړی او دویم حد کې ضربیږي. 3y منفي 3y د دویم پولینوم هم په لومړی او هم په دویم حد کې ضربیږي. په دې ډول کولی شو د دوه پولینومو حاصل ضرب لاسته راوړو. یعنی مثبت ضرب مثبت مساوي کیږي له مثبت سره. دا هم په یاد در سره ولرئ کله چې دوه پولینومونه یا پولینوم له مونوم سره ضربو، لومړی علمو پسې عدد پسې تورې ضربیږي. مثبت ضرب مثبت له مثبت سره مساوي کیږي. دوه ضرب دوه مساوي کیږي له څلورو سره. ایکس مربع ضرب ایکس مربع مساوي کیږي ایکس په توان د څلور، یعنی ایکس مربع ضرب ایکس مربع. توانونه مساوي دي، قاعدې مساوي دي، قاعدو څخه یوه قاعده که توانونه جمع کو 2 مثبت 2 مساوي کیږي له څلورو سره. کچری په دویم حد کې ضرب کو، مثبت ضرب مثبت بیا هم له مثبت سره مساوي کیږي. 2x مربع ضرب y مساوي کیږي 2x مربع ضرب y. دویم حد هم په د هم د ډول ضربو. منفي ضرب مثبت منفي کیږي 3y ضرب x مربع مساوي کیږي 2 ضرب 3 شپږو y ضرب x مربع. یا داسې لیکل شو چې x مربع y. منفي ضرب مثبت بیا هم له منفي سره مساوي کیږي منفي 3 y ضرب y مساوي کیږي له y مربع سره. په دې ډول کولی شو ساده یې کړو.
دقت وکړئ که چیرې وغواړو حاصل لاسته راوړو نو 4x موږ په توان دي 4 په خپل حال لیکو ځکه د مشابهت شتون لري چې هغې سره جمع یا تفریق کو 4x په توان دي 4 مثبت 2x مربع وای منفي 6x مربع وای مساوي کېږي له منفي 4x مربع وای سره ځکه دوی یو له بل سره مساوي علامې مختلفې دي باید تفریق کړل شي د هغې عدد علامه لیکل کېږي چې لوی 6 لوی له 2 څخه دي 6x مربع وای لوی له 2x مربع وای څخه دي نو موږ لیکو منفي علامه که چیرې 4 دوه تفریق کو 4 سره مساوي کېږي په دې ډول یې ساده کول شو منفي 3y مربع په دې ډول حاصل ضرب لاسته راوړلی شو د پی یو او پی دوا پولینومونو 14 سوال ته دقت وکړئ وای که چیرې د یو مستطیل طول مساوي n مثبت 4 وي عرض مساوي n مثبت 2 وي وای تاسو د دې مستطیل مساحت په لاس باندې راوړئ یعنی په دې ډول یو مستطیل که چیرې وي په دې ډول که چیرې یو مستطیل وي د دې مستطیل هم طول راکړل شوی ده هم عرض مساوي د n مثبت 2 سره ده n مثبت 2 سره ده طول مساوي ده n مثبت 4 n مثبت 4 وای تاسو یې مساحت په لاس باندې راوړئ د دې مساحت د پیدا کولو دپاره یعنی د مستطیلو طول ضرب عرض کوو یعنی n مثبت 2 ضرب n مثبت 4 n مثبت 2 طول ده طول ضرب عرض د مستطیل مساحت لاسته راځي n مثبت 4 که چیرې وغواړو ساده یې کو یعنی ضرب کو نو n باید د دویم پولینوم په هر حد کې ضرب کړلی شي هم په لومړی او هم په دویم کې په همدې ډول 2 هم باید د دویم پولینوم په هر حد کې ضرب کړلی شي چې مساوي کېږي n ضرب n له n مربع سره مساوي کېږي n ضرب 4 مساوي کېږي له 4 n سره 2 ضرب n مساوي کېږي له 2 n سره 2 ضرب 4 مساوي کېږي له 8 سره n مربع په خپل حال باندې 4 n مثبت 2 n مساوي کېږي له 6 n سره مثبت 8 په دې ډول کولی شو د مستطیل مساحت لاسته راوړو چې مساوي د n مربع مثبت 6 n مثبت 8 سره ده 15 سوال ته دقت وکړئ د مثلث مساحت غوښتلی ده همی قاعده د مثلث راکړل شوې ده او همی ارتفاع راکړل شوې ده یعنی که چیرې په دې ډول یو مثلث ولرو مثلث لهی هندسي شکل څخه عبارت ده چې د 3 راسه 3 زاویو او 3 زولو درلودونکی یا داسې وایو ها هندسي شکل ده چې د 3 زولو په واسطه احته شوی وي نو همی ارتفاع را کړی ده همی قاعده را کړی ده قاعده مساوي ده لی 3b منفي 4 سره 3b منفي 4 سره ارتفاع مساوي b مثبت 2 سره ده b مثبت 2 سره ده که چیرې وغواړو د داسې مثلث مساحت لاسته راوړو چې هم ارتفاع او هم قاعده معلوموي نو د دوی حاصل ضرب څخه لاسته راځي یعنی طول د قاعدې ضرب ارتفاع په دې ډول لاسته راځي 3b منفي 4 قاعده ضرب ارتفاع b مثبت 2 د دې حاصل ضرب مساوي د مثلث لمساحت څخه ده
لومړی حد د دویم پولینوم په هر حد کې باید ضرب کړل شي. په همدې ډول دویم حد هم باید د دویم پولینوم په هر حد کې ضرب کړل شي. 3b ضرب b مساوي کېږي له 3b مربع سره 3b مثبت 2 علامه مثبت دي که ضرب کو بیا هم د دواړو مثبت کېږي مساوي کېږي له 6b سره منفي ضرب مثبت منفي کېږي 4 ضرب b له 4b سره مساوي منفي ضرب مثبت بیا هم منفي کېږي. کچېرې ضرب کو منفي 8 سره مساوي کېږي. 3b مربع په خپل حال باندې لیکو 3b مربع په خپل حال باندې مثبت 6b منفي 4b مساوي کېږي له 2b سره منفي 8. په دې ډول کولی شو د مثلث مساحت لاسته راوړو. قاعده ضرب ارتفاع چې مساوي کېږي 3b مربع مثبت 2b منفي 8 سره. شپږ دېرشم سوال ته دقت وکړئ. یو پولینوم یې راکړی دی موږ څخه ریمینډر یا باقي مانده قیمت غوښتل ده. موږ په پولینوم کې د ریمینډر یوه قاعده لرو د هغې قاعدې په اساس کولی شو د پولینوم ریمینډر پیدا کړو. موږ باید هغه برخه چې یو پولینوم پرې ویشل کېږي لکه x مثبت یو د دې صفري قیمت باید پیدا کړو. د دې صفري قیمت د متحول پر ځای وضع کوو نو د پولینوم ریمینډر لاسته راځي. په دې ډول دقت وکړئ. لیکلی شو x مثبت یو مساوي کېږي له 0 سره. نو کله چې یو د مساواتو نه اوړي علامه تغییر کی منفي 1 سره مساوي کېږي. د منفي 1 قیمت په وضع کولو سره په پولینوم کې د متحول پر ځای د ریمینډر قیمت لاسته راځي. یعنی p منفي 1 مساوي کېږي x په توان د 3 یعنی منفي 1 په توان د 3 مثبت منفي 9 ضرب x مربع یعنی منفي 9 ضرب منفي 1 مربع مثبت 6 مساوي کېږي له ریمینډر سره. نو که چیرې ساده کو منفي 1 په توان د 3 له منفي 1 سره مساوي کېږي. منفي 1 په توان د 2 مثبت 1 کېږي. مثبت 1 ضرب منفي 1 مساوي کېږي له منفي 1 سره مثبت 6 منفي 1 منفي 1 مساوي کېږي له منفي 8 سره منفي 8 مثبت 6 مساوي کېږي له منفي 2 سره. نو د ریمینډر قیمت مساوي کېږي منفي 2. په دې ډول کولی شو د ریمینډر قیمت لاسته راوړو. کله چې وغواړو بغیر د دې څخه چې پولینومونه یو پر بل باندې وشو د ریمینډر قیمت لاسته راوړو نو باید موږ هغه برخه چې پرې ویشل کېږي د هغې صفري قیمت پیدا کړو د متحول پر ځای باندې وضع کړو. په دې اساس د ریمینډر قیمت لاسته راځي. 30 سوال بیا هم دوه پولینومونه دي د یو بل او تقسیم حالت کې دي. د یو بل ته د تقسیم په حالت کې دي. وای تاسو یې ریمینډر پیدا کوي نو بیا هم د x منفي 2 صفري قیمت پیدا کوو. صفري قیمت د متحول پر ځای باندې وضع کوو. یعنی x منفي 2 مساوي له 0 سره کوو. x منفي 2 مساوي له 0 سره کوو. x به مساوي شي له مثبت 2 سره. کله چې دوه د مساواتو نه اوړي علامه تغییر کی نو د x قیمت په وضع کول سره په پولینوم کې د متحول پر ځای د ریمینډر قیمت لاسته راځي. د x صفري قیمت په دې معنی چې که چیرې مثبت 2 د x پر ځای وضع کړل شي 0 سره مساوي کېږي. دا په دې معنی نو لیکلی شو چې px یعنی p2 د متحول پر ځای 2 وضع کوو. p2 مساوي کېږي x مکعب مثبت 2x مربع یعنی 2 په توان د 3 مثبت 2 په توان 2 ضرب 2 په توان د 2 منفي x منفي لاس منفي د x پر ځای 2 لیکو منفي لاس. نو p2 قیمت یا د ریمینډر قیمت به
مساوي شي 2 په توان دی 3 اته کېږي مثبت 2 په توان دی 2 څلور کېږي 4 ضرب 2 اته کېږي منفي 2 منفي لس مساوي کېږي لیمون پی 12 سره اته مثبت اته 14 کېږي 14 منفي 12 مساوي کېږي ل 4 سره اته اته 14 کله چې ل 14 څخه 12 ته پرېکو ل مثبت 4 سره مساوي کېږي ځکه اته اته 14 کېږي 14 زیات دی ل 12 نو د اته علامه باید یعنی د 14 علامه ولیکلی شي چې مثبت 4 سره مساوي کېږي. د ریمایندر قیمت بغیر د دې څخه چې 2 پولینومونه یو پر بل باندې وشو په دې ډول لاسته راوړلی شو. دا لنډه طریقه او کنکوري طریقه ده. اته دېرشم سوال ته دقت وکئ. فیکس پولینوم یې راکړی ده وایي تاسو درې قیمت پیدا کړئ. نو موږ په عمومي شکل کې زده کړي وو چې په پولینوم کې زده کړي دي چې درې مساوي کېږي ل 4 سره نو لیکلی شو چې درې مساوي ل 4 سره ده. که چیرې 4 وختي یعنی 4 وختي نو مساوي کېږي ل 10 سره. که چیرې 2 غوښتلي وي 2 غوښتلي نو 2 مساوي کېږي ل 2 سره. که چیرې 0 غوښتلي وي 0 یعنی ثابت خدي مساوي ل 10 سره ده. په دې ډول کولی شو قیمتونه پیدا کو. رزو راتلونکي برخې ته ګرانو زده کوونکو دویمې برخې سوالونو ته ښه راغلاست. په 9 سوال کې 2 حدونه راکړي دي. وایي که چیرې د یو بل مشابه وي تاسو د ام او ان قیمتونه پیدا کوئ. موږ زده کړي دي په پولینوم کې چې مشابه حدونه هغه حدونه بلل کېږي چې تورې او د تورو توانونه مساوي وي. نو لیکلی شو چې د ایکس توان باید د ایکس توان سره د وای توان باید د وای توان سره او د زیډ توان باید د زیډ توان سره مساوي وي. یعنی شل باید مساوي شي ل 2 ان سره 4 ان باید مساوي ل 6 سره شنې د وای توان سره لکه څه ډول چې د زیډ توانونه سره مساوي دي. نو لیکلی شو چې 2 ان مساوي ده ل 6 سره. د ان قیمت پیدا کولو دپاره دواړې خواې پر 2 باندې ویشو نو ان به مساوي شي ل 10 سره ځکه که چیرې 2 ان پر 2 باندې ویشو ان سره مساوي کېږي. که چیرې 6 پر 2 باندې ویشو مساوي کېږي ل 10 سره. د ان قیمت په دې ډول لاسته راځي. 4 ام مساوي دي ل 6 سره 4 ام مساوي کېږي ل 6 سره. نو د ام قیمت پیدا کول دپاره دواړې خواې پر 4 باندې ویشو. ام به مساوي شي یعنی 4 ام که پر 4 باندې ویشو یوازې ام به کې پاتې کېږي. یوازې ام به کې پاتې کېږي. که 6 پر 4 ویشو مساوي کېږي ل 5 سره. په دې ډول کولی شو د ان او ام قیمتونه پیدا کړو. کوم سوال چې ما تکراري دلته لیکلی په تخته باندې یا ما دوباره په سوال باندې کار کړی په هغې کې ماته بخشش کوي ځکه زه له مختلفو فرمو څخه سوال نه راټولوم. کیدای شي یو سوال څو مختلفو ولایتو ته راغلی وي. 40 سوال ته دقت وکئ. په دې کې وایي نظر ایکس ته درجه د ای پولینوم پیدا کوي. د ای پولینوم درجه نظر ایکس ته کله چې موږ پیدا کوو د ایکس لوړه توان نظر ایکس ته د ای پولینوم درجه بلل کېږي. تر ټولو لوړ توان د ایکس په دې پولینوم کې له 4 څخه عبارت ده. که څه هم ایکس مکعب ایکس مربع هم شتون لري ایکس لومړی درجه هم شتون لري خو تر ټولو لوړ توان د ایکس د ای پولینوم درجه بلل کېږي نظر ایکس ته. نو موږ وایو چې نظر ایکس ته درجه له 4 څخه عبارت ده.
کچېرې نظر وای ته یې غوښتلې وه نو نظر وای ته تر ټولو لوړ توان چې ده له 5 څخه عبارت ده نو 5 درجه نظر وای ته د دې پولینوم مساوي کیږي یعنی د ا پولینوم درجه نظر وای ته 5 نظر x ته 4 ده کچېرې موږ څخه عمومي درجه وتلې د هر حد درجه جمع کوو د هر حد درجه جمع کوو لکه 2 مثبت 2 مساوي کیږي له 4 سره یو مثبت یو له 2 سره مساوي کیږي یو مثبت 3 مساوي کیږي له 4 سره 4 مثبت 5 مساوي کیږي له 9 سره نو موږ وایو د حد لوړه درجه چې عبارت له 9 څخه ده عمومي درجه 9 ده نظر وای ته 5 ده نظر x ته 4 ده کچېرې متحول ته غوښتلې لکه x وای ته نو 4 5 ده کچېرې عمومي غوښتلې وي نو بیا 9 درجه د ا پولینوم عمومي بلل کیږي یو 40م سوال ته دقت وکړئ یو 40م سوال کې بیا هم درجه غوښتل ده په داسې حال کې چې n لوی له 5 څخه ده وایي کله چې n لوی له 5 څخه وای تاسو د پولینوم درجه پیدا کړئ نو موږ د هر حد توانونه جمع کوو یعنی د لومړی حد توان کچېرې جمع کوو n مثبت یو مثبت 2 کېږي د دویم حد n مثبت 9 کېږي د دریم حد n مثبت 2 مثبت 3 کېږي د n په ځای پرس کې یو قیمت اچوو پرس کې دلته موږ د n له 5 څخه کچېرې لوی کچېرې د n پر ځای یو قیمت وچو یو 2 4 کېږي یعنی له 4 سره مسکی په داسې حال کې چې یو موازه کړی ده موږ ته n 15 ښودلی ده یو مثبت 8 یو مثبت 4 له 2 سره مساوي کېږي یو مثبت 2 درې کېږي 3 شپږ کېږي کله چې موږ یو وضع کو د دویم حد درجه لوی شوه کچېرې شپږ وضع کو هم د دویم حد درجه لوړېږي کچېرې فرض که اووه وضع کو هم د دویم حد درجه لوړېږي نو موږ وایو چې د دې پولینوم درجه په داسې حال کې چې n لوی له 5 څخه وي عبارت له n مثبت 9 څخه ده n مثبت 9 څخه ده هر حد چې درجه لوی وي هماغه د پولینوم درجه بلل کی لکه څه ډول مو چې ا پولینوم کې د هر حد درجه پیدا کوا تر ټولو لوی درجه د پولینوم درجه بلل کی یعنی د حد لوی درجه د پولینوم لوی عمومي درجه بلل کی په همدې ډول بیا مو هم د هر حد توانونه جمع کړل د ان پر ځای مو یو احتمالي قیمت وضع کو چې د هر حد درجه قیمت لوی شو هماغه د پولینوم درجه بلل کیږي 42م سوال ته دقت وکړئ پی ایکس پولینوم را کړه وای د ان ام او پی په کوم قیمتونو یو صفري پولینوم بلل کیږي موږ په پولینوم ډولونو کې یو ثابت پولینوم لرو یو صفري پولینوم لرو ثابت پولینوم ها پولینوم ته ویل کیږي چې د ټولو حدونو ضریبونه له 0 سره مساوي پرته له ثابت حد څخه اما بیا صفري پولینوم ها پولینوم ته ویل کېږي چې ثابت پولینوم ثابت حد هم مساوي له 0 سره شي ثابت حد هم له 0 سره مساوي شي نو هم د x مربع ضریب هم د x ضریب هم ثابت حد کله چې له 0 سره مساوي کو نو n او p قیمتونه په لاس راشي د دې قیمتونو په لاس راوړلو سره هغه قیمتونه مقترضي لاس راځي چې په هغه سره دوی مساوي ل 0 سره کېږي یعنی یو صفري پولینوم لاس ته راځي کچېرې وغواړو د n قیمت پیدا کو نو لیکو چې 3n مون p شپږ مساوي ل 0 سره n به مساوي شي شپږ کله چې مساواتونه اوړي علامه تغییر کوي مثبت شپږ کېږي 3n مساوي ل شپږ سره اطراف د n قیمت پیدا کولو لپاره پر درو وشو نو n به مساوي شي
له 2 سره ځکه که چیرې 3 پر 3 ان کېږي شپږ که پر 3 مساوي کېږي له 2 سره د ان قیمت په دې ډول لاسته راځي. که چیرې وغواړو د ام قیمتي پیدا کو 4 ان مون پی 2 ام 4 ان مون پی 2 ام باید مساوي له 0 سره کو 4 ام څلور ان مون پی 2 ام مساوي له 0 سره کو د ام پر ځای چې موږ پیدا کړ د هغه قیمت وضع کو یعنی 4 ضرب 2 مون پی 2 ام مساوي کو له 0 سره. معلوم یو هم مجهول بل خالی کو کله چې 2 ام له مساواتونه اوړي علامه تغییر کی 2 4 8 کیږي 8 کله چې مون پی 2 ام د مساواتونه اوړي علامه تغییر کی یعنی مساوي کېږي له مثبت 2 ام سره 2 4 8 کېږي د ام قیمت پیدا کول لپاره بیا هم دواړه خواې پر 2 باندې شو د ام قیمت مساوي کېږي له 4 سره په دې ډول د ام قیمت لاسته راځي. که چیرې وغواړو د پی قیمتي پیدا کو نو ثابت حد هم له 0 سره مساوي کوو. موږ وویل که نه په صفریک پولینوم کې ثابت حد هم له 0 سره مساوي کوو یعنی ام مثبت 2 پی هم له 0 سره مساوي کوو ام مثبت 2 پی هم مساوي کوو له 0 سره. د ام قیمت موږ پیدا کړو مساوي له 4 سره ده پر ځای هم دغه قیمت وضع کوو یعنی لیکلی شو 4 مثبت 2 پی مساوي له 0 سره 2 کله 4 کله چې د مساواتونه اوړي علامه تغییر کی یعنی 2 پی به مساوي شي له منفي 4 سره. د پی قیمت پیدا کولو لپاره دواړه خواې پر 2 شو نو پی مساوي کېږي له 2 سره. پی قیمتي په دې ډول لاسته راځي. 43 سوال ته دقت وکړئ. پی ایکس پولینوم یې راکړه وایي تاسو پی 2 مثبت پی یو قیمت پیدا کړئ یعنی مجموعه لاسته راوړئ. د مجموعې پیدا کولو لپاره باید قیمت گذاری وکړو د ان قیمت 2 د ام قیمت 4 او د پی قیمت هم مساوي له 2 سره ده. د پی 2 مثبت پی یو قیمت پیدا کولو لپاره باید لومړی 2 وضع کو د متحول پر ځای او بیا 1 وضع کو مجموعه د دوی لاسته راوړو یعنی لیکلی شو چې پی 2 مساوي کېږي پی 2 مساوي کېږي 4 ضرب 2 په توان د 4 مثبت 11 ایکس ایکس پر ځای 2 لیکو مون پی 4 نو پی 2 بو مساوي شي 2 په توان د 4 مساوي کېږي 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 یعنی 2 2 4 4 2 تا 2 مساوي کېږي له 14 سره 2 په توان د 4 له 14 سره مساوي کېږي. دا په دې معنا چې 4 ځلې په خپل ځان کې ضرب کړل شوی دي که چیرې ضرب کو نو له 14 سره مساوي کېږي 4 ضرب 14 4 ضرب 14 که چیرې 4 ضرب 14 کو نو 4 شپېتو سره مساوي کېږي پر ځای 4 شپېته لیکو مثبت 2 ضرب 11 مساوي کېږي له 22 سره منفي 4 نو حاصل بشي 4 به د 4 سره د منځ لاړ شي یوازې به شپېته به کې پاتې شي شپېته مثبت 22 مساوي کېږي له 2 اتیا سره شپېته جمع شل اتیا کېږي اتیا مثبت 2 مساوي کېږي له 2 اتیا سره. که چیرې پی یو قیمتي پیدا کو د پی یو قیمت مساوي کېږي 4 ضرب 1 په توان د 4 مثبت 11 ضرب 1 منفي 4 نو پی یو به مساوي شي 1 په توان د 4 1 کېږي 1 ضرب 4 بیا هم له 4 سره مساوي کېږي
مثبت 1 ضرب 11 11 کېږي منفي 4 4 به د 4 سره د منځه لاړ شي یوازې به پکې 11 پاتې شي 11 دوه اتیا د پی دوه قیمت دوه اتیا ده او د پی یو قیمت 11 ده نو لیکلی شو چې پی دوه مساوي ده له دوه اتیا سره مثبت علامه په خپل حال باندې لیکو پی یو قیمت مساوي له 11 سره ده که چیرې سره جمع کو مساوي کېږي اتیا مثبت لس نوي نوي مثبت دوه دوه نوي دوه نوي مثبت یو مساوي کېږي له درې نوي سره په دې ډول کولی شو قیمت لاسته راوړو 44 سوال ته دقت وکړئ پی ایکس وای پولینوم راکړه ده وای تاسو پی 3 او 2 د دویم جذر لاندې قیمت پیدا کړئ دا په دې معنی چې د ایکس پر ځای باندې 3 وضع کړئ د وای پر ځای باندې 2 د دویم جذر لاندې وضع کړئ نو موږ لیکو چې پی ایکس وای یعنی قیمتونه وضع کوو مساوي کېږي 2 ضرب ایکس پر ځای باندې راکړی قیمت وضع کوو 3 ضرب دی وای پر ځای باندې همدغه 2 د دویم جذر لاندې وضع کوو 2 مربع یا داسې وایو کول په توان دی 2 منفي علامه په خپل حال باندې لیکو منفي 3 ضرب ایکس ایکس پر ځای باندې راکړل شوی قیمت وضع کوو 3 ضرب وای مربع 2 د دویم جذر لاندې کل مربع منفي شپږ ایکس منفي شپږ د ایکس پر ځای باندې ها قیمت چې راکړی ده 3 هغه وضع کوو مثبت 1 که چیرې وغواړو ساده کو نو پی 3 دوه به مساوي شي د دویم جذر لاندې 2 ضرب د 2 توان د جذر سره د منځه ځي نو لیکلی شو 2 3 شپږ ضرب 2 12 منځنۍ علامه منفي ده منفي لیکو بیا هم توان د جذر له درجې سره اختصاریږي کله چې توان د جذر له درجې سره مساوي کولی شو د یو له بل سره اختصار کو لیمانځ یوسو که چیرې داسې و چې مساوي نه و یو څه ترې کوچنی و اختصار وړو اختصار هم کولی شو یعنی که چیرې درجه یې په دې ډول مساوي کولی شو په دې ډول یو له بل سره د لیمانځه یوسو نو منفي 3 ضرب 3 9 ضرب 2 مساوي کېږي له 13 سره منځنۍ علامه بیا هم منفي ده منفي 3 ضرب شپږ 18 مثبت 1 منفي 18 مثبت 1 که چیرې وغواړو ساده کو 2x مربع y مربع منفي 3x د اخري حد علامه منفي نه بلکې د لومړی دویم دریم حد علامه بخشش کوي منفي نه بلکې مثبت ده که چیرې علامه مثبت شي 3 ضرب شپږ 18 کېږي 3 3 9 ضرب 2 18 کېږي دا علامه هم له مثبت سره مساوي کېږي دوی کولی شو یو له بل سره اختصار کو نو 12 مثبت 1 مساوي کېږي له 14 سره که چیرې داسې وه چې علامه مثبت نه بلکې منفي وه که چیرې علامه منفي وه په دې ډول علامه منفي وي نو لومړی مثبت جمع کوو په خپل حال لیکو لکه 12 یو 14 لیکو منفي 18 مساوي کېږي له منفي شپږ 10 سره کولی شو دوی په خپل په اسانۍ سره یو له بل سره صدا کو د هغې عدد علامه لیکل کېږي چې لوی وي لکه شپږ 10 لوی دی له 14 څخه نو علامه د شپږ 10 لیکل کېږي یعنی په دې ډول لیکلی شو منفي علامه
عدد تفریح کیږي. کله چې 14 له شپږ دېرشو سره تفریح کو یا داسې ویلی شو چې 3 له شپږو سره تفریح کو 3 بکی پاتې کیږي. کله چې 10 له دېرشو سره تفریح کو 20 بکی پاتې کیږي. نو منفي 23 سره مساوي کیږي. په دې ډول هم صده کول شو. کله چې علامه مثبت وي منفي 23 او که چیرې مثبت وه نو بیا مساوي کېدل د مثبت 14 سره. 45 سوال ته دقت وکړئ. بیا هم قیمت گذاري ده. کله چې قیمت گذاري غوښتلې وي د متحول په ځای هغه قیمت چې موږ تېره کړې وي هغه وضع کېږي. په اسانۍ سره یې جواب په لاس باندې راځي. نو پی ایکس پولینوم به مساوي شي. موږ څخه 2 د دریم جذر لاندې قیمت غوښتل ده. د ایکس پر ځای باندې همدا قیمت وضع کوو مساوي به شي 15 ضرب ایکس په توان دی. ایکس پر ځای باندې 2 د دریم جذر لاندې په توان دی 6 منفي 4 ضرب ایکس. د ایکس پر ځای باندې همدا قیمت چې راکړی ده 2 د دریم جذر لاندې همدغه وضع کوو. کل په توان د 3 مثبت 11. ما مخکې هم یادونه وکړه کله چې توان د جذر له درجې سره مساوي کولی شو دوی یو له بل سره اختصار کو لکه 3 د دریم جذر لاندې یعنی درجې سره مساوي دي. دوی کولی شو یو له بل سره اختصار کو. کله چې درجې لوی وي د اختصار وړ وي یا کوچنی وي د اختصار وړ وي اختصار هم کولی شو. لکه په دې حد کې 3 له شپږو سره که اختصار کو لیکلی شو 1 ضرب 3 2 ضرب 3 6. په دې ډول یې هم له منځه وړلی شو. نو پی 2 د دریم جذر لاندې قیمت به مساوي شي 15 په خپل حال باندې ضرب 2 جذر د توان سره د اختصار شو په توان د 2 منفي 4 ضرب 2 مثبت 11. 2 په توان د 2 4 کېږي 4 ضرب 15 مساوي کېږي 4 ضرب 15 مساوي کېږي له شالو سره منفي 2 ضرب 4 8 کېږي مثبت 11. شل منفي 8 مساوي کېږي مثبت 12 مثبت 12 مثبت 11 مساوي کېږي د مثبت 23 سره. په دې ډول حاصل لاسته راوړلی شو. د نن ورځې درس په همدا ځای پای ته رسوو. انشاءالله چې تاسو به له دې درسو څخه یو څه زده کړي وي. تر راتلونکي درس مو په پاک خدای سپارم. ښه وخت ولرئ.